په منځني ختیځ کې پر امریکایي اډو د ایران برید. متحده عربي اماراتو د اسرائیل او ایران د شخړې په اړه له امنیت شورا سره د بیړني اقدام غوښتنه کړې. اسرائیلي پوځ د یوې بې پیلوټه الوتکې له نسکورېدو خبر ورکړ. 80% امریکایان د اسرائیل او ایران په شخړه کې د امریکا پوځي مداخلې په اړه څه وایي او پاکستان له ایران خپل ډیپلوماټان وایستل. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. پاکستان د اسرائیل او ایران د شخړې زیاتېدو او د سیمه ایز وضعیت بدلیدو له امله خپل ځینې ډیپلوماټان، یو شمېر کارکوونکي او د هغوی کورنۍ له تهران څخه ورغوښتي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې دغه اقدام د ایران او اسرائیل ترمنځ د روانې جګړې او په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله شوی دی. دغه چارواکي زیاته کړې چې په تهران کې د پاکستان سفارت او کونسلګرۍ به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د یوګو سروې ښیي چې شاوخوا 80% امریکایان فکر کوي چې د امریکا پوځ باید د ایران او اسرائیل ترمنځ په روانو جګړو کې ښکیل نشي. په دغه سروې کې یوازې 14% خلکو په دغه جګړه کې د امریکا د ښکیلېدو ملاتړ کړی. سروې دا هم په ډاګه کړي چې نیمایي امریکایان ایران د امریکا دښمن ګڼي. الجزیرې د اسرائیلي پوځ په حواله راپور ورکړی چې یوه بې پیلوټه الوتکه یې په ځایي وخت د سهار په شاوخوا 6 بجو نسکوره کړې ده. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید ال نهیان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د اسرائیل او ایران ترمنځ د اوربند د ټینګولو لپاره بیړني او اړین اقدامات وکړي. هغه خبرداری ورکړی په دې برخه کې بېغوري کولی شي د اسرائیل او ایران له پولو اخوا د شخړې خپرېدو لامل شي. نیویارک ټایمز د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ایران په منځني ختیځ کې پر امریکایي اډو د برید لپاره توغندي او نور پوځي تجهیزات چمتو کړي دي. دغه چارواکي وایي که امریکا د ایران پر وړاندې په جګړه کې له اسرائیل سره یوځای شي نو دوی به دغه توغندي او تجهیزات وکاروي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.